قدرمن لیدونکو دا هم د کامې پول او د ننګرهار ولایت راغلي دلته دغه ماشومان ځوانان چې راغلي دا نو نن د جمعې ورځ د ټول دلته راغلي کرکټ ته لوبې ته چکر وي او بیا په دې سیند کې د کونړ سیند کې البته په ډېرو ځایونو کې اوبه نه راځي په ډېرو ځایونو کې اوبه راځي خو په داسې سیمو کې بیا اوبه نه راځي بیا دلته دغه ځوانان راځي دغه ماشومان راځي د کرکټ کې دلته هم زه راغلم چې بیټ مې لاس کړم لوبه وکړم خو متاسفانه چې کرکټ سره ډېره بلدتیا نه لرم دغه ځوانانو سره بلدتیا لري ما هم ننداره وکړه یو ملګری ولاړ څنګه ملګریا الحمدلله خیر که خو ان شاء الله الله راکړه کرکټ دی وکړه کنه او مې خډیر مې څو ساعت کې چې کرکټ کې زه به ساره 8 بجې راوته مې کرکټ کوم ښه نو کرکټ دی ولې خو کېږي ولې دی بل لوبه نه خو کېږي همداسې بس ځاني شوق سره لرم ښه کرکټ کې د کومه برخه ډېره خوښېږي چې هغه سره ډېره زیاته علاقه لري کې الاونډري بالینګ او بیټینګ دواړه مې خوښېږي ښه نو یوازې بالینګ ښه ده که دواړه ښه دي ما ته خو دواړه ښه دي د موږ یو انډیوال دغه الراونډر نشي ویلی لاونډر وایي نو دا اصل کې آل راونډر ده که نه او آل راونډر نو که ته داسې ښه لوبه وکړې که نه ښه وځلېږي څه فکر کوې ملي ټیم ته به لاړ شې که نه انشاءالله ولې نه ښه که نه 19 کلونو ته خو ځې انشاءالله امید خو لرو که نه که نه او تر ټولو امید خیر ځکه الله مهربانه ده که دغه انسان چې خپل کوښښ وکړي هغه وکړي او ځای ته رسېږي او ولې نه د کوم ځای نه راغلی دلته زه دلته کور دی نو دلته دې سیمې ته بیا دغه سیند ته یا مثلا دغه د کامې پول ته نور د کوم ځای نه خلک ډېر راځي نور هم د ډېر ځای نه تنګي نه مثال په طور دامان نه داسې یو نیوه کې ښار نه بنغور نه دې ځای نه خلک راځي هلته هم یو پیچ دا دی په دې باندې بیا سره میچ کوو نو دلته داسې اساسي پیچ نشته چې تاسې لوبې وکړئ دلته خو ټولې تیږې دي شاوخوا ته سیند ده بس همدا زموږ پیچونه دي یو اساسي پیچ دا دی یو هغه ځای کې بل دی او دې پیچ باندې ډېر لوبې په دې هغه خلک لوبېږي چې هغې کلي مثال په طور د ټیم خلک یو د دې کلي او دواړه بس سره جنګېږي نو بیا په دې پیچ باندې لوبېږي دلته کله د کرکټ لوبغاړي هم راغلي دي مثلا لکه ملي ټیم کې څوک راغلي که نه دي راغلي چې ویې ګوري تاسې دغه لوبه مثلا خوښ دي وایي چې راځه دا یو وخت کې موږ هم دغسې لوبه کوله کلي کې اوس داسې لوړ هغه ته رسېدلي مقام ته رسېدلي څوک راغلي کومه ورځ مثلا د ملي ټیم لوبغاړو څخه که نه هغسې د 19 کلونو څخه یو څو نفر راغلي وو یو بخت جمال نومېږي او یو دانه فکر کوم یو بل هم داسې ډبلې غونه کې هلک دی ښایسته قواره لري یو هغه دی هغې به راتلل ته به موږ سره لوبې کولې ښه یعنې هغوی هم دلته لوبې کړي بیا مقام ته رسېدلي هغه یو لوبې کړي دي بس بیا مقام ته رسېدلي نو دلته تاسې سره بیا څوک کومک کوي چې یو سم ځای درته جوړ کړي تاسې لوبې وکړئ یا دلته چېرته چې د کرکټ ګراونډ شته که نه نه کومه خو څوک نه کوي دا شته پیچ راله خلک ورانوي لکه څوک یې ورانوي لکه ځینې چې مثال په طور هلکان یې لوبه کوي یو پکې وران شي بال ورنشي بیټینګ ورنشي بیا یې هغه د شپې راوځي بیا پیچ نو دلته کله سیلاب نه راځي سیلاب ولې نه په دغه کې راځي اوړي کې راځي که نه ښه نو داسې کله راغلی چې یو وخت کې سیلاب راغلی تاسې پیچ بیخي معلوم نه چې چېرته وه داسې اوبه وې چې د هغې ځای نه نیولې تر هغې صرف دا ټول میدان اوبه بیا هم کرکټ چېرته کوو کرکټ هم بیا نه کوو ښه دلته خو مکتب لولی مکتب و ښه نام خدا نام خدا قدرمن لیدونکو دا ټول د کرکټ مینوال دي دا څونه ماشومان چې تاسو ګورئ دا څونه ځوانان چې تاسو ګورئ دا ټول د کرکټ مینوال دي انډیواله ته څنګه د کرکټ کوې که نه زه پکې ولې دا خبرې نه کوم خو زما خلک کارېږي دی ولې بس وایي دا خلک بد یم چې خوښ هم نه دي نور څوک دې خوښ نه دي داسې راته وایه زه اوس په دغه ځای کې دی رایم وروره دا 15 کاله ووته چې په دې ځای کې دی رایم وروره نه مالک ته کار دی نه مشر ته کار دی وروره بې اتفاقه خلک دی شیطانان او منافقان خلک دی چې اوس څوک چاته چې شی ورکړي یو غیبت کوي وایي دا کار دی وایي غلط کړی دی دا دې ولې ورکړو ښه لکه څوک کرکټ البته څوک درسره مرسته کومک نه کوي نه مرستې زموږ سره څوک کوي او نه مالک راځي وروره بلې طرف او نه کومه موسسه راشي شیطانت کوي بېرته په هغه ځای ګرځي بېخي بلې طرف نه راځي ښه زه خیر مه کوو چې دې ورور دا هم نظر ورکړي او نظر ده نو کرکټ ته راځه که څوک کومک نه کوي کرکټ خو مفت د هلکان به دې هغه کې نیسي دغه کله به بیټ کوي کله به بالنګ کوي څنګه یاره موږ خو ډېر د سرکیت هم لاړو او ښار ته هم لاړو ډېر زیات وګرځېدلو خو دا خلک په موږ باندې ډېر بد نظر راچوي او بس دا خلک دلته مهاجر یې که نه د دیزي اوسېدونکی زه اوس چې کوم ځای د کونړ ولایت د اسمار یم او دلته راغلی یم په کډه دې ځای ته د کامې پول سره په دې ځای کې دی رایم یعنې څوک درسره کومک نه کوي دلته مالکان د زړه پتي پتي ده نو نه مالک وروره موږ سره کومک کوي نه ګاونډي چا سره ګاونډ کوي نه چا سره څوک قرض کوي نه چا سره غم خادي کوي وروره بیخي څوک هم په قصه کم نه دی نور زه الله خوښ ته الله در سره کومک کوي نو ګاونډ ملک نه څه تمه توقع کوي څنګه الله تعالی ته هم بس ځان سپارلی دی بس الله تعالی موږ ته اشاره کوي او موږ 15 وخته مونځ کوو وروره بس الله نه نور غواړو زه مقصد چې هغه دغه نه چې روزانه هغه ګزاره وشي نور غم مه کوه صحیح ده صحیح ده بالکل صحیح ده مننه کور دې ودان بس خدای دې خوشحاله لره قدرمنو لیدونکو ملګري دوستان ډېر زیات دي خو دغه هلکان چې دغه ګورئ که نه دا بیټ خو ګورئ که نه هلکه لږ دې خوا ودرېږئ تاسې لږ دې خوا سې که نه چې راسئ ښه که راسئ که نه ملګري دې خوا راسه دا بل دغه ورور ته لږ ځای ورکړه چې دلته راسي
وانډي والا وګوره دا شاګردان دي دونه ډېر دي رامې خدا دا ولې ته سم کرکټ نه ورښیې در څخه مخکې خو تاسو ټول ته سلام علیکم په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړي مننه خوشحاله اوسئ بس دلته مشکلات موږ لرو کله د سیند مشکلات دي دلته بس دا زمینه هم صحیح نه ده مساعده نو بس همدې باندې دغه جمعې ورځ تفریح همدلته کوشش کوو چې خپل ورځ تېره کړو په خوشحالۍ سره نو ته د ماشومانو سره لوبه کوې که نه د ځوانانو سره نه دا ماشومان هلته خپل میچ کوي موږ د ځوانانو سره خپل دا ماشومان هم دلته کله سیل ته ناست دي یا نور دوی خپل منځو کې میچ کوي نور موږ ځوانان لګیا یو دلته خپل میچ کوو بس دا اصل کې خابې داسې وبوله چې نن د تاسې نه میچ د لیدو لپاره راغلي نو هو د لیدو دپاره راغلي هم لیدل کوي هم خپله لوبه مخ ته وړي مخکې مې لیدې کیپینګ د کاوه که نه لکه د کیپري لږ سخته کار هم ده نو څنګه د دې نه کومه جالبه خاطره نه لري چې بال درنه خطا سوی یا په سر باندې یا خدای نخواسته ډېر نه اوس هم هغلته لوبه کوله بس بال خطا شو دلته ولګېده دا بال وایي ډېر کلکي که نه دا بال هغه اصلي بال چې مثلا دغه ملي لوبې پې کېږي لکه مثلا په نړیوالو هغه کې ګراونډونو کې لوبې کېږي هغه بال وایي ډېر کلک وي ډېر وزن هم لري رښتیا وایي هغې خو وزن ډېر وي که نه خو بیا نه پوهېږم چې اصل څو ګرامه که دغسې شی راځي دومره وزن نه خو د هغې دپاره بیا موږ خپله خولۍ هر څه لرو دا ټینس بال د دې دپاره موږ خولۍ چې شی نه اچوو نو په همدغې سره ما یو چا نه اورېدلي وایي کله شهزاد محمدي چې لوبه کوله په 2.5 منه بال باندې وایي د شپږیزې وهلي دا خو دغه دی 2.5 منه بال نشته نه نشته دی نه 2.5 کیلو خو وي نه 2.5 کیلو هم نشته تقریبا 1.5 کیلو یو کیلو 15 ګرام دغسې چې خو 2.5 کیلو داسې بال اوسه پورې مونږ خو نه دی کتلی نه نو که چېرې داسې بال پیدا شي 2.5 کیلو تا ته وایي شپږیزه پې په یوه شپږیزه باندې 1 لک افغانۍ در کوم پې وایاستې یاره تمه خو ځان نه لرو نور د خیر کې کومه برخه لوبه په کرکټ کې زه خو ډېر وخت د کرکټ نه هم داسې لرې پاتې شم دغه جمعې ورځ تفریح نو بس داسې راځو کرکټ ته که درس مکتب چې دی لوستي او پوهنتون ته ځم خپل درس هم دغه جمعې ورځ تفریح بس د ځوانانو سره هم دلته کرکټ کوم بس دغه جمعې ورځ چې په خوشحالۍ سره تفریح کوم ډېر ښه ډېر ښه بس لیدونکو دا ټول ماشومان دا ټول تنکي ځوانان چې دلته تاسو ګورئ دا کرکټ لوبې ته راغلي دي دا ډېر شوق هم دي تاسو وګورئ که نه څوک داسې روان دي څوک هسې روان دي دا بیټ سره دا بیټ هم ډارېږو داسې نه چې کوم بال پې وو مات نه شي اوس به د هلکانو سره په لانجه پاتې دا بیټ د چا واله که تاوان نه غواړې چې ماتې کړو سبحانه به درته موږ وکړو ودرې ښه خیر او 2-3 باره تاسې وکړئ ما کرکټ زده نه دا به څنګه شي خیر موږ هم نه دی زده ښه لیدونکو یو 2 باله لوبه زه د ځوانانو سره کومه تاسې ټول یو طرف ته زه بل طرف ته صحیح ده صحیح ده سمه ده صحیح ده منې را سره ټول ووایه نو منې بېشکه بېشکه تاسې ټول دې خوا ته ودرېږئ زه به یو تصویر واخلم صحیح ده راځئ قدرمنو لیدونکو مخکې مې یادونه وکړه بیا هم وایم چې دا ټول مینوال دي او کرکټ کوي کرکټ ته راغلي دي نو ټول په یو غږ باندې وایي چې ما ویلې ژوندی دی افغانستان تاسې به هم وایئ ورته ژوندی دی وي صحیح ده ژوندی دی افغانستان زنده باد افغانستان زنده باد کرکټ نام خدا موږ ته اجازه لاړ شو تاسې خو وایئ نه چې دلته پاتې سئ دا ولې داسې یاست خلک د کرکټ لوبه کوو صبحانه به درته وکړو لږ ساعت ودرېږه بالکل بالکل صحیح ده صحیح ده راځئ